سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه په آی پي ایل کې یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې پنجاب په ګجرات لوبډلې سره مخ شوې. په دغه لوبه کې یو ځل بیا ګجرات لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د پنجاب لوبډلې په ټاکل شویو 16 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 142 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د ګجرات لوبډلې لپاره افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه نور احمد لکنوال، راشد خان ارمان چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله. نور احمد لکنوال په 4 اورونو کې 20 منډې ورکړلې، 2 مهم لوبغاړي وسوځول. داسې راشد خان ارمان په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړلې، 1 لوبغاړی وسوځوي. او عظمت الله عمرزی په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړلې، کم لوبغاړی ونه سوځوي. د 143 منډو هدف په تعقیب کې د ګجرات لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. په 19.1 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي چې د پنجاب لوبډلې ته په 3 وکټو ستره ماته ورکړه. او تېره شپه په نړیوال کرکټ کې هم ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې پاکستان او نیوزیلینډ لوبډلې سره مخ شولې چې نیوزیلینډ لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د پاکستان لوبډلې بیا په ټاکل شویو 16 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړلې. د 109 منډو هدف په تعقیب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه پیل کړله چې په 18.2 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي چې پاکستان لوبډلې ته په 7 وکټو ستره ماتې ورکړه. او نن هم په آی پي ایل کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه روانه ده چې ممبئی او راجستان لوبډلې سره مخ شوې دی چې د ممبئی لوبډلې د لوبې ټاس ګټلی دی، په خپله د توپونې پرېکړه کړې ده. 25 منډې لري، 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي، 15 اوور هم پای ته رسېدلی دی. د ممبئی لوبډلې لپاره محمد نبي ساخیل هم لوبېږي. خدای دې وکړي چې په نن لوبه کې ښه ولوبېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.